تسحروا فإن في السحور برکه. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو پښمنۍ ته پورته شئ، پښمنۍ وکوئ ځکه چې پښمنۍ کې برکت دی. ته چې تاسو د خوب نه پورته کیږئ او د الله جل جلاله د دې مبارک امر دی تنفیذ او د عملي کولو په خاطر چې هغه روژه ده پورته کیږئ، نو دا سنت دی. بعض خلک وایي زه پښیماني نه کوم، ما د خوب نه وباسي. نه 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 نه، حتی که یو ګیلاس اوبه هم نوشیجان کړئ راپورته شه، پښیماني وکوه، 2 رکعته لمونځ هم وکوه، او که ودې کولی شوئ 2 اوښکې هم سجده باندې الله جل جلاله ته توی کړه، وتر دې کې نه وي کړي وتر دې هم وکوه، او آمادګي ونیسه د دې ورځې لپاره. خپل پلان د ورځې لپاره هم په خپل دماغ کې راوله چې ته به په دې مبارکه ورځ کې څه کوې. نو پښیماني حتما وکوئ ځکه په دې کې لوی برکت دی. الله ته مسپارم. السلام علیکم.